السلام علیکم خوږو دوستانو. دا ویډیو کې تاسو ګورئ زه جبل سینا کوهستور ته راغلی یم. دا ډېر یو عجیبه ځای دی. دلته ډېر خلک به راتلل ډېر مشکله ده، خو الله دې ټولو پکې قسمت وکړي. تاسې که وګورئ دغه ورېځ زما نه لاندې ده، زه د ورېځ د پاسه یم. چې کله ورېځ کې موږ داخل شو تقریبا شبنم احساس کوو. نو ورونو دا د هغه مقدس ځای دی چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام د الله سره خبرې شوي دي. نو په دغې ویډیو کې پورته دغه مخامخ د غار، خو زه اوس هغې ځای نه راښکته شوم. دغه پورته مخامخ ځای کې دلته پاسه د موسی علیه السلام د الله سره خبرې شوي دي. لکه الله فرمایي فلما جاء موسی لمیقاتنا، هغه میقات هغه پورته ځای کې میقات دی. وکلمه ربه، د الله سره خبرې وکړلې. بیا د الله نه غوښتنه کوي چې ته ماته خپل ځان وښیه. ربي ارني انظر الیک، الله ورته وایي قال لن تراني، ته ما نشي لیدلی. نو که چېرته بیا هم زما لیدل غواړې نو بیا دې غر ته وګوره، ولکن انظر الى الجبل، هغه مخامخ دغه غر دی. الله دغې غر ته اشاره کړې ده، ولكن انظر الى الجبل، دغه غر ته وګوره، فإن استقر مكانه فسوف تراني. غر په ځای باندې ودرېږي او دغه مثال خرابه نشي، وران نشي، ټوکړې نشي، ته به هم ما وګوري. چې کله الله ورته خپل تجلي ښکاره کړله نو دا غر تقریبا وچاودېد، د ټوکړې ټوکړې شو. تاسو که دې غر ته وګورئ، او زه خو ډېر لرې یم دې غر نه، غر ته مخامخ یم. نو دا هغه مقدس ځای دی او په دغه ځای کې موسی علیه السلام په دې غرونو کې ډېر ګرځېدلی راګرځېدلی دی، هارون علیه السلام، موسی علیه السلام، او ډېر عجیبه ځای دی. که درته ووایم دوستانو، موږ ډېر پورته راغلي یو، بیخي زمونږ ځای مخامخ لاندې ډېر لرې یو. موږ تقریبا موږ د غر د لاندې بیخ نه تر دې ځای پورې 3.5 ساعته مزل کړی دی. د شپې تقریبا 11 بجې د هغې نه مزل را کړی دی، 12 1 2 تقریبا موږ دلته شپې 2.5 بجې راورسېدلو، 3 بجې. دغه ورېځ زموږ نه لاندې ده او بهترین ځای دی او ډېر یخ دی، دومره یخ دی حتی زه خبرې هم نشم کولی، په ډېر زورو باندې لګیا یم. خبرې چې کومه دا خوله مې بیخي داسې وچه کلکه ده، ډېر زور هم غواړي خبرې کول دلته، ځکه سخته یخني ده. نو